ډرامې به ګوري په هغه ډرامو کې داسې طریقه به دې ښځې ته وښیي چې ستا خاوند به تا نه خبر نه وي او ته به زنا کوې. ما ته ټلیفون راغلی او ما ته یو خو اورېدو خبره یو زنانه ټلیفون وکړو شیخ صاحب وایي زما یو مسله ده. ما یې څه مسله ده؟ او ټلیفون د پاکستان نه وشو. څه مسله ده؟ وایي شیخ صاحب ما 4 پیرې زنا کړې ده د دې به څه کیږي؟ ما واده دې شتي؟ وایي یو واده مې شتي. ما خاوند دې کوم ځای په سعودي کې دی. بیا ما هغې ته نصیحت وکړو هغه ما پوه کړه هغه د هغې خپله مسله خو زموږ مقصد دې کې دا دی چې 4 پیرې دې نه زنا وشو. خو څه طریقه به اسانه شوي دې ته که نه چې طریقه نه سړی زنا کولی شي نشي کولی خو طریقه اسانه شوي ده. طریقه څه ده؟ دا موبایل لږه مدې ګر څه پراته دي که نه تا چې موبایل ښځې له لېږلی دی په ایمو باندې تا سره خبرې کوي که نه کوي؟ ټولو سره خبرې کوي به غالبا. دا ایمو بغیر انټرنیټ نه چلېږي نه چلېږي نو په دې انټرنیټ خو نور شي نه راځي که نه. تا دې هغه شریکې ته درخواست کړی زما په دې موبایل باندې نه رالېږي یا انګریزانو ته درخواست ویلي زما په دې باندې نه رالېږي. دا څومره چې د زنا کارونه دي او څومره بد اخلاق دي. د پلار باندې گزار کول، خپل پلار وجل، د مشرانو قدر نه کول، چرس کل هیروینس که په لاس باندې چاړه دي سره راښکوده د جنۍ دپاره چې له دې نه وینه وبهیږي. په دې لاس کې دننه نوم لیکل د جنۍ چې زه به پلاني باندې مین یم. دا خو نه په اسلام کې شتي او نه زموږ د پښتو په معاشره کې شتي. دا کوم ځای دا قیسې راځي؟ دې شي نه زده شوې.